بسم الله الرحمن الرحیم. زه وحید الله امرخیل د کندهار پوهنتون انجینري پوهنځۍ انرژي څانګې څلورم کال محصل تاسو ته ښه راغلاست وایم د سن پټ ډیاګرام ویډیو ته. په دې ویډیو کې به د سن پټ ډیاګرام سره آشنا سو او د هغه د رسمولو طریقې به زده کړو. نو ویډیو را سره مخکې وګورئ. راځو په اول قدم کې سن پټ ډیاګرام تعریفوو. سن پټ ډیاګرام څه شی دی؟ سن پټ ډیاګرام عبارت له هغه چارت څخه دی چې د لمر موقعیت موږ ته په آسمان کې په هر زماني نقطه کې ښکاره کوي، روزمره یا هم په کلني شکل باندې. نو ګورئ دوستان، دلته یو شکل هم تاسو ته راوړل سوی دی چې په کلني ډول باندې موږ ته د هر فصل په مطابق باندې د لمر موقعیت موږ ته ښودلی دی چې په هر ورځ باندې موږ ته د لمر موقعیت په هر ساعت کې په آسمان کې ښکاره کوي. نو د سن پټ ډیاګرام اهمیت په څه کې دی؟ دا څه لپاره مهم دی؟ دا د ډیزاینرانو سره ډېره زیاته مرسته کوي په ډیزاین کې، بالخصوص د انرژي څانګې له محصلینو سره ډېره زیاته مرسته کوي تر څو وکولی سي د سولرو درست هغه وکړي، موقعیت ورته وټاکي سولرو ته او سم منظم یې نصب کړي او د کورونو په جوړولو کې یو افیشنټ کورونه دوی جوړ کړي. د سن پټ ډیاګرام موږ په دوه طریقه باندې رسمولی سو. یو د اکسل په طریقه باندې چې له فورمولو او محاسباتو څخه په استفاده باندې کولی سو موږ چې کړو رسم یې کړو، او دویم له ویب سایټونو څخه یې لاسته راوړو چې په ویب سایټونو کې هم موږ 3D او هم 2D سن پټ ډیاګرام لاسته راوړلی سو د هرې نقطې لپاره چې وغواړئ. نو فعلا راځو په اوله مرحله کې د اکسل طریقه وایو. نو د ویب سایټ طریقه هم راسره واوسیږي، هغه هم بیا راسره وګورئ. نو فعلا راځو اوله برخه د اکسل طریقه وایو. د دې لپاره چې سن پټ ډیاګرام په اکسل کې رسم کړو او یا هم په نورو ځایونو کې وویلی سو، موږ دپاره څه شی مهمه دي؟ هغه یو ځینې فورمولونه دي چې باید موږ یې زده کړو او ځان ورباندې پوه کړو. اول ډیکلینیشن انګل فورمول دی چې دې باندې باید ښه ځان پوه کړو، او وروسته له هغې څخه لوکل لیټیټیوډ دی چې دا له انټرنټ څخه موږ راخلو، او ډی لینت یا هم د ورځې اوږدوالی چې دا موږ سره مرسته کوي چې د لمر د راختلو او بیرته د لمر لوېدلو وخت موږ ته معین کړي. نو وروسته له هغې څخه مخکې ځو هاور انګل دی چې موږ دپاره ډېر په درد خوري، او وروسته له هغې څخه چې هغه مهم فکتورونه دي چې یو الټیټیوډ انګل ده او بل چې دی ازیموټ انګل ده. دغه دواړه هغه مهم فکتورونه دي چې موږ دغه دواړه لاسته راوړو او کولی سو سن پټ ډیاګرام چې کړو بیا رسم یې کړو. نو فعلا راځو اکسل ته. مخکې له څخه چې اکسل ته لاړ سو، ویډیو لایک او د چینل سبسکرایب مو هیر نه سي تر څو نورو ویډیوګانو څخه هم په راحتۍ او اسانۍ سره خبر سئ. نو راځو اکسل شیټ ته. د اکسل شیټ راخلاصوو. ګورئ دوستان، دلته ما تیارې یوه ځان رسولې ده. دغه اکسل شیټ زه تاسو ته په تلیګرام چینل کې هم ږدمه، د هغې لینک هم تاسو سره شریکوم چې د هغې څخه تاسې ډاونلوډ کړلی سئ. راځو فعلا یو شیټ جوړوو تر څو تاسې هم جوړ کړلی سئ. زه ځینې شیان کاپي کوم مستقیما تر څو کار یو څه اسانه سي او ویډیو لنډه واوسیږي. نو راځو په اول برخه کې نوم او لوکل لیټیټیوډ دا راخلو. ګورئ نوم ما د کابل ولایت راخیستی ده، لوکیشن یې دغه ده، لیټیټیوډ یې څو دی؟ دغه درجه ده. نو راځو نورې برخې ته هم. اوله برخه کې چې موږ وویلې ډیکلینیشن انګل محاسبه کوو. د ډیکلینیشن انګل دپاره فورمول لرو. نو فورمول او نورې برخې راخلو، کاپي کوو یې، او د میاشتو نومونه هم تیار لیکل سوي دي، دا هم کاپي کوم، دلته یې رااخلم ځان سره چې تیارې ما سره واوسیږي ځکه اسانه واوسیږي. فعلا راځو ګورئ دلته موږ دپاره ساین د کې پکار ده. د کې فورمول دغه ده، په کتاب کې د فورمولونه ټول سته، کتلی سئ بیا هم. د کې دپاره دا فورمول ده. نو د کې دپاره ان مهمه ده. د ان دپاره بیا چې ده آی زموږ په کار راځي. آی څه شی دی؟ آی د کلونو د ورځې هغه موقعیت دی، یعنې څویمه ورځ. جنوري موږ نیسو اوله ورځ، فبروري د فبروري اوله د کال څویمه ورځ راځي. دلته چې جنوري ته کله راسو، ګورئ دلته تاسې کتلی سئ جنوري میاشت څو باندې خلاصیږي؟ په 11 باندې خلاصیږي. د فبروري اوله د کال د میاشتې څویمه ورځ راځي، 22 ورځ راځي د کال کې. نو راځو دلته لیکلی سو څو؟ 22. په همدې شکل باندې د مارچ څویمه راځي تر نومبره پورې ټول لیکلی سو. دلته تیار مونږ لیکلي دي، دا به څه کومه کاپي به یې کومه، هلته به انتقال کړو ځکه ومې ویل چې وخت ښه سي زیات ونه نیسي. مخکې له دې څخه چې نور مخکې لاړ سم، زه به دغه ټول شیټ اعدادو ته واړومه. ګوره جنرال دی ورته وګورئ چې اعدادو ته واوړي تر څو موږ دپاره نور محاسبات اسانه سي. دا دواړه به هم سره مارجین کو. نو راځو دلته فعلا کوډینګ کومه، مساوي کوډ زه خپل ټایپ کوم ورته
360 تقسیم پر 340 دا ضرب ده 240 مثبت n. ګوره د n قیمتونه کوم یو دي؟ هغه دغه قیمتونه دي. قوس تړو بیرته انټر. دا فعلا محاسبه است. راځو دا ټول ورته هم انتقالو تر څو تر نومبر میاشتې پورې ټول شی سي محاسبه سي. ټول فعلا محاسبه سول. اوس راځو د هرې میاشتې ډیکلینیشن انګل محاسبه کوو. نو کله چې ډیکلینیشن انګل محاسبه کوو وایو چې مساوي 2.45 ضرب ده ساین ده دغه کومې زاویې چې دلته دي دا ټولې په درجه باندې دي، خو لیکن اکسل چې ده هغه ټولې په رادیان محاسبه کوي. یا به دا اول رادیان ته اړوئ یا هم په همده ځای کې رادیان ټایپ کړئ، بال دغې څخه همدغه زاویه اخلو، قوس بسته بل قوس هم بسته انټر. د دې ډیکلینیشن انګل مونږ چیک کړ لاسته راوړه -22.15 درجې. راځو دا ټولو ته چیک کړو انتقالو تر څو تر نومبر میاشتې پورې ټول پیدا سي. دا دی دوستان ټول ډیکلینیشن انګلونه مونږ چیک کړله لاسته مو راوړله. اوس د دې لپاره چې مونږه هاور انګل لاسته راوړو باید د لمر د راختلو او لویدلو په وخت باندې پوه سو. کولی سئ تاسې دغه د لمر راختل او د لمر بیرته لویدل له انټرنټ څخه هم راواخلئ او که وایئ چې نه خیر خپله یې محاسبه کوو دلته هم محاسبه کولی سئ. زه بیا دا برخه راواخلم، کاپي، دلته به انتقاله کوو، کنټرول وي. ګورئ چې زمونږ په کار دی هغه تیار پاس لیکل سوي دي. نو لاندې راځو هماغه کوډ اجرا کوو. دغه خانه به لږ غټه کړو، دا خانه به هم لږ غټه کړو تر څو کوډ یې معلوم سي. راځو میاشتې بیا له دې نه اخلو، کاپي، دلته بیا چیک کوو، پیسټ کوو. راځو زمونږ څه په کار ده ټانجن د لیټیټیوډ مساوي لیکو چې ټانجن ده. ګوره ما وویل تاسو ټول دا ټول په ډیګري باندې دي، خو دلته محاسبات ټول شی کې په رادیان باندې کوي. نو موږ به رادیان ته یې اړوو. لیټیټیوډ ته راځو، بسته کوو، قوس بیرته انټر. فعلا به ورته ووایو چې مساوي دغه ځای کې څه لیکل سوي دا ټول دپاره ولیکه، ځکه لیټیټیوډ انګل د ټولو لپاره یو شی ده، کوم فرق نه کوي، د ټولو میاشتو دپاره یو شی راځي. نو راځو چې فرق کوي هغه ډیکلینیشن انګل ده. ډیکلینیشن انګل دلته فرق کوي. لیکو مساوي ټانجن ده ډیکلینیشن انګل دپاره چې را اخلو بیا هم مخکې له دې څخه رادیان. اوس راسه ډیکلینیشن انګل سلیکټ که انټر. دا دی دا هم لاسته راغی. راځو تر آخره حده پورې راولو. ګورئ دا فرمولونه ټول دلته ما تاسو ته ټایپ کړي هم دي او کولی سئ په کتاب کې هم وګورئ. دا دی ګورئ زه دغه ساحه مې تر اوسه پورې هر یو جدا محاسبه کړله. اوس راځم دغو ټولو ارک د کوساین نیسمه او 2/5 باندې م چیک کومه تقسیموم یې. ښه دوستان راځو دلته اوس دا ساحه هم نوره چیک کوو، محاسبه کوو. ښه دوستان دلته هم کوډینګ کوو، لیکو چې مساوي. ګورئ دا ما تاسو ته وخته مو ویلي چې ټول په څه شي باندې کوي؟ په رادیان محاسبه کوي، خو لیکن دغه زاویه زما په شي په کار ده؟ په ډیګري باندې مو په کار ده، ځکه مونږ کار ټول په درجې سره دی. اوس راځو لیکو چې ارک ده کوساین ده قوس خلاص منفي دغه دوه ټانجنټ سره ضربو، دا ټانجنټ ضرب ده دغه ټانجنټ، قوس تړو بل قوس هم بسته کوو انټر. نو دا څه موږ ته اوس محاسبه سره راځو دا ټول ته انتقالو تر څو همدغه کوډینګ ټولو ته راسي. دا دوستان ټول ته محاسبه سي. اوس دغه ساحه خو هم موږ محاسبه کړله 12/5 ضرب د همدغه ساحې پاتې ده. دا به یې محاسبه کړو، مساوي کېږي پر 2 تقسیم پر 15 باندې قوس کې به دا ونیسو تر څو ټول هغه زموږ چې سي ساده سي. وبخښئ دلته یو څه هغه راغی. قوس خلاصو 2 تقسیم پر 15 باندې قوس بیرته بسته کړئ ضرب د دغه چې انټر. را اوس دوستان دا موږ ته محاسبه سي ټول ته به انتقال. اوس نیمه د ورځې پیدا کړو، د ټولې ورځې اوږدوالی موږ ته پیدا سي چې دغه ورځې په دغو میاشتو کې څومره اوږدوالی لري، څو ساعته دي. اوس یې نیمایي موږ پیدا کوو، تر څو له نیمایي څخه یې موږ اوس وکولی د لمر راختل او د لمر بیرته کېناستل را معلوم کړو. نو لیکو چې ډي پر 2 یعنې نیمایي د میاشتې موږ په کار ده. دغه د ورځې ټوله اوږدوالی منفي وبخښئ تقسیم پر 2 باندې تر څو نیمه د ورځ لاسته راسي. اوس موږ ته نیمایي د ورځ لاسته راغلله. اوس د لمر راختل موږ معلوموو. له 12 څخه چې کله موږ نیمایي ورځ تفریقه کوو خو هغه د لمر د راختلو وخت موږ ته معلومیږي انټر. ګوره فعلا په کابل کې د جنوري په میاشت کې
لمر په 7.12 باندې راخیږي. سن رایز دا هغه ساعت دی، هغه ټایم موږ ته ښکاره کوي چې لمر کله د لمر شعاع وي چې له اول وخت نه راولګېږي تر څو چې لمر راخیږي، هغه وخت موږ ته مطالعه کوي. دا مهم نه ده موږ ته محاسبات ته، که چېرې تاسو راخیسته له انټرنټ څخه یې راخیستی سئ یا هم دلته تقریبي وخت ورته ټاکلی سئ. مثلا ووایه چې ممکن لمر په 10 دقیقو کې راوخیږي، ورته وایي 10 دقیقو کې لمر راخیږي، یا هم مثلا ممکن 15 دقیقو کې دلته راوخیږي. په دې شکل دا کولی شئ خپله محاسبه کوئ. او که چېرې نه محاسبه کول دا مهم نه دي، په محاسباتو کې موږ ته کوم یو ضرورت نه لرو موږ د دې لپاره. نو راځو فعلا د لمر لوېدل هم محاسبه کوو. 12 مثبت بېرته همدغه نیمایي د ورځې تر څو د لمر لوېدل هم موږ ته محاسبه سي. راځو دوستان فعلا دا ټول موږ ته چې سول محاسبه سول. د لمر ختل مو هم پیدا کړل، د لمر لوېدل مو هم چې کړل پیدا کړل. اوس به راسو څه شی محاسبه کوو؟ موږ ازیموت او الټیټیوډ انګل محاسبه کوو. د هغې دپاره دا چارت موږ جوړ کړی ده. نو زه دې چارت دغه اول ساحې چې کوم کاپي کوم یې هلته یې وړمه تر څو دا چارت بیرته له سره جوړ سي او تاسې هم جوړ کړلی سئ. د چارت ډیزاین او شکل مهم نه ده، کولی سئ تاسې په خپل زړه باندې ډیزاین ورکړئ. فقط یوازې مهم څه شی دی؟ مهم دا دی تاسې په طریقه باندې پوه سئ. نور دا اهمیت نه لري تاسې باید په کومه طریقه چې موږ مخکې تللی سو په همدې طریقه مخکې لاړ سئ، یا کوم چارت چې موږ جوړ کړی دی په همده شکل چارت تاسو جوړ کړئ. نه خیر دا کوم اهمیت نه لري، کولی سئ په خپل زړه باندې ځان ته یو چارت جوړ کړئ. نو زه دا ځینې خانې غټوم تر څو هغه زمونږ کوډینګ چې سي جای سي پکې. نو راځو اول لوکل ټایم ته. د لوکل ټایم هغه وخت دی چې موږ اوس تاسو دلته وینو، په د دې تعریف سره هم آشنا یاستو. راځو دلته موږ لپاره چې مهمه دی په څو بجو باندې لمر راخیږي. 7.12 باندې لمر راخیږي. نو زه راځم دلته ټایپوم چې 7.12 باندې لمر راخیږي. نور وخت ټایپ کې ورته 8 9 10 11 12 بیرته یوه نه، ځکه ټول د دې ساعتونه ټول چې 4 ساعته محاسبه کېږي. 14 14 15 16 ښه لمر بیرته په څو بجو باندې لوېده؟ هغه راوخلو ته 14.8 باندې. نو راځو لیکو 14.8 دا خلاص. اوس موږ هاور انګل محاسبه کوو. د هاور انګل دپاره مو فرمول په دې ډول درلوده چې apparent solar time -12 ضرب د 15 انټر. دا د ټول وخت دپاره په همدې شکل باندې محاسبه کوو. راغلو ټول وخت دپاره. لوکل لیټیټیوډ څو ده؟ دغه 40.1 دا راغلو 40.1 انټر. دا د لپاره چې اسانه سي ورته دغلته څه لیکل سوي دا ته راواخله انټر. دا به ټول ته څه کړو؟ انتقال کړو. ښه ډیکلینیشن انګل. ډیکلینیشن انګل د کومې میاشتې دپاره محاسبه کوو؟ دغې میاشتې دپاره محاسبه کوو. دا موږ بل کې کوډ کړي وو، نو ځکه دلته ټول کوډینګ راخیستلي. دا بېرته پاکومه. ډیکلینیشن انګل راخلمه -22.95 درجې د جنوري د میاشتې ده. نو راځو دا اخلو او لوکل لیټیټیوډ مو هم څو دی؟ دا خو ټول دپاره معلوم دي 40.1 دا ټول دپاره یو شی دی. راځو دلته دا چې ډیکلینیشن انګل دلته هم ټایپو، ځکه دغه نورو باندې چې بیا کله په سیسټم راواخلو ټولو ته ډراګ یې کړو نو د ټول دپاره فرمول یو شی سي. دلته به هم دا ټایپ کړو چې یا ورته وایي مساوي دغې ساحه کې څه شی ولیکل سول هغه ته راواخله، او مساوي دلته څه شی ولیکل سول هغه ته راواخله. نو ځکه دا بیا د ټولو میاشتو دپاره زموږ دپاره کار اسانه کوي. اوس به راسو دلته به فرمولې خپل ټایپ کړو. اول به دا ټول سره یو کړو او وروسته له هغې څخه به مخکې لاړ سو. اوس راځو دلته فرمول خپل ټایپو مساوي. راځو ساین د څه شي؟ لیټیټیوډ. لیکن لیټیټیوډ ډایرکټ نه وهو، دا په درجه ده. اول باید وړو چې شته رادیان ته. په رادیان باندې د لیټیټیوډ قوس بسته بل قوس هم بسته ضرب ده ساین ده بیا هم د په څه شي باندې په رادیان ده څه شي؟ ډیکلینیشن انګل. ډیکلینیشن راواخله قوس بسته بل هم بسته مثبت. اوس راځو ګوره کوساین د لیټیټیوډ ده. لیکو چې کوساین ده بیا هم څه شی؟ رادیان. مستقیما وضع نه کوي کوساین. کوساین د چی؟ لیټیټیوډ. لیټیټیوډ څه دی؟ همدغه دی. کولی شئ دلته 4.1 هم ولیکئ، کوم فرق نه کوي. لیکن راځو دا ورسره بیا هم ټایپ کوو قوس بسته بل قوس هم تړلی ضرب ده بیا څه شی دی؟ کوساین ده بیا په رادیان باندې د څه شي؟ د ډیکلینیشن انګل. ډیکلینیشن انګل ته راځو. ګوره ډیکلینیشن انګل F10 ده.
نو بیا قوس بسته بل قوس هم تړو ضرب دلته یو بل شی چې اضافه کیږي هغه څه دی کوساین د بیا هم په رادیان باندې د چی هاور انګل راخلو قوس تړو بل قوس هم تړو انټر. ګورئ په ډېره اسانۍ سره اوس کولی شو دغه موږ ټول ته انتقال کړو د دې کونج یې ونیسئ راکش یې کړئ تر لاندې پورې ټول خپله محاسبه شول. په دقت دپاره تاسې پوه سئ تاسې صحیح محاسبات کړي دي. د لمر راختل او لوېدلو دپاره د الټیټیوډ انګل ساین هم صفر راځي او خپله د ساین د صفر خپله بېرته څه کېږي صفر کېږي. دغه جوینه باید دواړه څه اوسېږي صفر واوسېږي. که چیرې صفر نه سوله تاسې دلته محاسباتو کې حتما کوم ځای کې اشتباه کړی دی نو دا باید څه سي صفر سي. ښه دا خو د ساین محاسبات سوله. زمونږ ساین نه ده پکار زاویه مو پکار ده. د زاویې دپاره راځو دلته زاویه محاسبه کوو ارک د ساین یې نیسو نو لیکو مساوي دغلته چې مونږ ارک د ساین ونیسو دا مونږ ته په رادیان لاسته راوړي لیکن مونږ وایو چې نه په رادیان نه په ډیګري باندې ماته لاسته راکوي په درجه باندې لاسته راکول کیږي. ارک د ساین د کومې زاویې دغې زاویې راځو وایو چې دغه ساین کومه زاویه ګورئ دا صفر څه اوس راځو دا ټول ته انتقالوو تر څو همدغه جواب ټولو ته راسي. ښه اوس راځو ازیموټ انګل ته. الټیټیوډ انګل خلاص څه ګورئ الټیټیوډ انګل په د لمر راختلو او لوېدلو کې څه دي صفر دي دواړه. راځو ازیموټ انګل ته. دا دواړه بیا هم سره یو کړو ځکه فرمول یو څه غټ ده ټول پکې جای سي. لیکو مساوي ګورئ ساین د ا اول به زه قوس خلاص کړم ساین د ا تیار دلته ستا دغه دی ساین د ا قیمت یې کولی سي دا هم ټایپ کړئ یا هم بیرته له سره دلته ساین ولیکئ بیا دا ځایونه واخلئ لیکن زه په اسانۍ سره دغه اخلم ساین د ا ضرب د ساین د لیټیټیوډ ساین د بیا هم په رادیان باندې د څه شي د لیټیټیوډ انګل کوم یو دی دغه ده. نو قوس بسته بل قوس هم تړو او آخرنی قوس هم څه کوو تړو منفي بل څه دی ساین د ډیکلینیشن انګل راځو ساین د بیا هم په رادیان باندې د ډیکلینیشن انګل اخلو قوس تړو بل قوس هم تړو انټر. دا څه شی دوستان تر دې حده پورې محاسبه زموږ لپاره د ازیموټ انګل فرمول یو څه غټ دی نو په دې خاطر باندې په څو مرحلو کې موږ اجرا کوو. ګورئ تاسې فرمول کتلی سئ دغه مرحله یې موږ اجرا کړله اوس راځو د بله مرحله اجرا کوو. دغه ټول تقسیمو په څه شي په کوساین د الټیټیوډ انګل باندې. راځم زه دلته لیکم چې مساوي دغه ساحه واخله تقسیم یې کړه پر کوساین د بیا هم په رادیان باندې د څه شي الټیټیوډ انګل دلته بیا دا ونه نیسئ ځکه دا قیمت د ساین ده او دغه قیمت د څه شي ده زاویې ده زاویې قیمت زموږ لپاره دی مساوي. نو دا هم څه شو پیدا سه تر دې حده پورې موږ ته قیمت. اوس راځو یو بله مرحله هم د فرمول څه ده پاتې ده دلته کوساین د څه شي لیټیټیوډ انګل. نو راځو دا هم محاسبه کوو لیکو چې مساوي همدغه قیمت ټول قیمت وګڼه تقسیم پر کوساین د بیا هم په رادیان باندې د څه شي وه د لیټیټیوډ انګل قوس تړو بل قوس هم تړو انټر. فعلا هغه نهایي قیمت د مونږ د ازیموټ لاسته راغی چې کوساین د دغو زاویو څه شی دلته مونږ ته لاسته راغی. اوس راځو د همدغو زاویو ارک نیسو مونږ لیکو مساوي له مخکې څخه یوه منفي څه شی کوو ضربوي ځکه دلته چې دا کوساین د ټولو نقاطو دپاره مثبت ده نو موږ نسو پیدا کولی چې په کوم ځای کې زاویه 180 درجو نه یعنې د 0 درجو څخه دې خواته راغلې ده منفي خواته د اکس په محور او په څونه کې د اکس په محور مثبت کې دی دې دپاره دلته موږ څه کوو منفي کوو. د لمر د راختلو ساحه هغه ټوله منفي ده او د لمر د لوېدلو ساحه هغه په څه کې ده مثبت د اکس په طرف کې ده. نو راځو بیا هم وایو چې په ډیګري باندې څه شی ارک د کوساین د کومې زاویې دغه مقدار قیمت یعنې د دې چې راته لاسته راوړه کوساین یې په ډیګري باندې ګور دا موږ ته لاسته راغی تر هغه حالته پورې چې یو دی تر دې ځای پورې دا زموږ منفي ده. وروسته له دې څخه موږ قیمت شی کېږي مثبت کېږي موږ دپاره دا به راکته کړو ګور دلته منفي ده دا زموږ دی منفي په کار ځکه له صفر نه هغې خواته زموږ قیمت شی دی بېرته مثبت ته رسېږي. نو راځو تر اخره پورې انتقالوو. دا دوستانو د یوې میاشتې دپاره یعنې د جنوري د میاشتې دپاره مونږ د ازیموټ او الټیټیوډ انګلونه لاسته راوړله کولی سو ګراف یې څه کړو ترسیم یې کړو خو زه د یوې بلې میاشتې هم لاسته راوړم تر څو پوه سئ څه رقم څه کېږي. دا زه کاپي کوم نور ټولې میاشتې اسانه لاسته راځي. راځم دلته
پیسټ کوم زه اوس د کومو نقاطو تغیرول ته اړتیا لرم. اول د ډیکلینیشن انګل تغیرول ته اړتیا لرم. ښه ډیکلینیشن انګل د بلې میاشتې لپاره څو ده؟ -11.28 ده. -11.28. نور خپله ټول تغیریږي. ګورئ نور دا ساحه خپله تغیریږي. هغې ساحې سره زه نور کار نه لرم. راځم دلته د لمر راختل او لوېدل هم زه بېرته مطالعه کوم پکې. کولی سئ تاسو د اسانۍ دپاره دلته یوه خانه د اول نه خالي پرېږدئ او که نه پرېږدئ وروسته له هغې څخه یوه خانه ورته انسرټ کوئ بیا هم کولی سئ. راځو لمر راختل په دویمه میاشت کې فبروري کې څو دي؟ په 6.82 باندې دی. لیکم 6.82 باندې انټر. ګوره دا تر 7 پورې غونه فرق نه لري نو ځکه 7 نه مطالعه کوم مستقیما ځو مخکې. ښه د لمر لوېدل په څو باندې کېږي؟ په 11.18 باندې. ګوره دلته 14 کې دا صفر نه سي. ګوره دا صفر سي لیکن دا صفر نه ده. ولې صفر نه ده؟ ځکه دلته ډیکلینیشن فرق وکړ او د لمر لوېدل په دې وخت کې دغه زاویه کې نه دي، یعنې په دې درجه باندې وبښئ په دې وخت کې د لمر لوېدل نه دي. راځو د لمر لوېدل ورته برابر کوو. څو دي؟ 11.18 لیکو 11.18 انټر. دا خپله تغییر څه اوس یوازې دغو ته به لږ زړه کوي راکش کړو دغوی تر څو هر یو دپاره مطالعه سي. ګوره زه دا راکش کړم لاندې دلته ګوره صفر څه ده ځکه زمونږ دغه ساحه پکار. نو راځو دا هم راښکته کوو دا به هم راښکته کوو. په همدې شکل کولی سئ ټول چیک په ډېر اسانۍ سره لاندې را انتقال کړئ. ښه دوستانو فعلا دې ساحې پورې راغلو. اوس راځو د دوی ګرافونه رسموو تر څو په دې شکل باندې موږ ته څه کړي؟ ګرافونه لاسته راکړي. د دې د ګرافونو د ترسیم دپاره راځو انزرټ منیو ته. د انزرټ له منیو څخه د چارت برخې ته. چارت برخه کې دغه چارت موږ انتخابوو. کله چې دلته سلیکټ کړو ګورئ په دې شکل باندې چارت تیار دلته ترسیم سوی ده. شاید تاسو ته خالي راسي. دا ځکه ترسیم سوی دغه ساحه د خپله تیار ځان سلیکټ کړې ده او که چیرې خالي راسي ګورئ دلته ایسته کوو. راځو دلته زه په دې خالي ځای کې کلک کړم. راځم بیا انزرټ ته چارت ته بیا دلته ګورئ دا اوس خالي راغی. نو فعلا دلته زه کلک کوم چې لیکم سلیکټ ډیټا. خو مخکې له دې څخه دا سلیکټ ډیټا ته راولم دا لاندې راولم ځکه دغه ساحې باید ماته څه شي ټولې ښکاره سي. اوس راځم دلته په دې باندې راسته کلک وکړو سلیکټ ډیټا. سلیکټ ډیټا کې اډ وهم. اډ کې نیم ته چې کله راسي نیم دپاره به تاسو چې سلیکټ کوئ ډیکلینیشن انګل سلیکټ کوئ. وروسته له هغې څخه ایکس اکسس یعنې د ایکس محور. د ایکس د محور دپاره مونږ د ایزیموټ انګل انتخابو ټول ایزیموټ او وای محور دپاره مونږ چې انتخابو الټیټیوډ انګل. دا قیمتونه ونخلئ دغه قیمت. راځو سلیکټ کوو اوکې. ګورئ یو میاشت اډ سوله. اوکې ګورئ په دې شکل ګراف موږ ته اډ څه دا دی راغی. د بله میاشت هم چې اډ کوئ راباسئ په همدې باندې به راسته کلک وکړئ سلیکټ ډیټا ته به راسئ دلته به اډ وهئ. اډ ته چې کله راغلی ګورئ دلته دا د زه نوم بیا د بلې میاشتې راخلم نیم کې وهم او په همدې شکل باندې راځو لږ وړاندې یو څه دا دی. راځو ایکس محور دپاره څه کوو د ایزیموټ انګل راخلو او د وای محور دپاره څه راخلو الټیټیوډ انګل راخلو. الټیټیوډ انګل دغه داسې دی دا را اخلو. اوکې بلې هم اوکې. ګورئ د دواړو میاشتو چې سو ګرافونه ماته رسم سول. نور کولی سئ په ګرافو کې چې هر ډول تغیرات تاسو وغواړئ راوستی سئ او په همدې شکل باندې د کال 11 میاشتو دپاره تاسو کولی سئ د سنپت ډیاګرام رسم کړئ چې په دې شکل باندې رسمیږي. درته کولی سئ د ټول دپاره چې کې تاسې ترسیم کړئ. نو دا و دوستانو د سنپت ډیاګرام زده کړه د اکسل په طریقه باندې. د ویب سایټ طریقه هم را سره وګورئ هغه تر دې خوندوره ده. تاسو کولی سئ په ویب سایټ کې هم 2D ګراف لاسته راوړئ او هم د هغه کومې نقطې چې تاسې غواړئ د هغې دپاره 3D ګراف لاسته راوړئ. نو په دې هیله باندې چې دا ویډیو تاسو ته یو څه مفیده واقع سوي وي او له دوستانو سره مو شیر کړئ تر څو ټول ورباندې پوه سي او وسې کولی په ډېره اسانۍ او کم وخت کې سنپت ډیاګرام ترسیم کړي.